دا وګورئ ملګرو کلا روهتاس چې دی د هغې هغه ټول تاریخ دلته لیکلی شوی په انګلیش کې په اردو کې شیرشاه سوري د وخت د دا کلا دغه نقشه ده. دا ورکې ملګرو بل ګیټ دی، ځنګلونه دي پکې ډېره لویه ده که نه، څه ځایونه پکې شاړ دي، څه ځایونه پکې څه ناسته ګزاره کوي، خو بعضې پکې داسې ځایونه دي چې هغې کې سړی هغه په رڼا ورځ باندې چې دی نو نشي ټینګېدی پکې. دا وګوره دا کیدای شي دا هغوی په هغه وخت کې څه ټینکۍ مینکۍ جوړه کړي څه بل څه سوچ. دغه ګیټه پورې ځو ګورو چې دا څنګه دی. چې دا به څومره مزدورانو په څومره وخت کې جوړه کړي، صدۍ پې تېرې شوي دي، بې شمېره کلونه پې تېر شوي دي. دا ګیټ بند دی، ښکته پکې دغه جومات دی او چې دا هم یو جومات دی. ښکلې علاقه ده. ښکته راکوشو مخکې ځو ملګرو. سر کې مونږ ګیټونه نومونه هغه بورډ کتلی او د دنیا ګیټونه ډېر مونږ وکته. دا وګوره دا اوس شیشې ګیټ ته رالو، شیشې ګیټ اوس لیکلی دا ګیټ دی. ګورو مخکې بره پکې هم پاڼکې اخیستي دي. دا ډېره لویه علاقه ده ملګرو چې په کوم طرف ځي سړی پکې روکېږي او چې په کوم طرف ځي نوي نوي لارې پکې روځي، نوي نوي پوونکې پکې روځي، نوي نوي عمارتونه پکې راځي، خطرناک خطرناک ځایونه پکې راځي. دا اوس دی دا وګورئ بهر ته دا ښکلې لوکیشن ښکاري. دا ویډیو به ډېره اوږدېږي او
ګورو به ټوله به ګورئ مونږ ته پسې پیسې نه میلاویږي د یو یادګار په طور باندې زه چې دې ځای ته راغلم نو په دې نیت رالم ما وایي چې دا ځای زه ووینم دا وګوره دا د صدۍ تېرې شوي دي جي په دې باندې په دې سترو په دې سیمټو په دې هر څه باندې په دې ابادي باندې دا وګوره دومره محنت واغې کولو ابادي ته دومره دا خو یار نه ختمېدونکې کله ده اوس دې کې ښکته دغه لار تللي ده دا نرۍ لار داسې دغلته کې به داسې په دغه ګیټ چې رادننه شي داسې نو ملګرو ما خو ویل چې کله جوړې ډېره مونږ وکته خو لا پکې اوس هم ډېر ځایونه پاتې دي مخکې به ځو ویډیو ګورئ دا وګوره ملګرو دا ښکته دا یو کویه غوندې ښکاري دې ته به ورځو چې دا څنګه پخواني کویې دی څومره خواري شوي ده په دې دې خوا بیا هم بره پوڼې ښتې دي چې دا چېرته تللي باره راوختو موږ هغه طرف ته کوشي وو پوڼو باندې دغلته او دا کوی دی بره پخوانو کویو ته به پاڼکۍ دی پاڼکۍ هغه لاره هغه ده دا هغه کوی دی اګان پکې پروت و وګوره دا وګوره پخوا دا دیوال ته پروت دی صرف دې کلي نه دا دیوال پروت دی صدۍ به تېرې شوې خود به پرېوتو دا وګورئ دا دیوال به دی دومره ډبل والو څومره ډبل دی وګورئ چې جوهنه وګورئ تاسو ته به اندازه ولګي ملګرو دا کیله ده وګورئ ډېر زبردست ځای دی په ګرځېدو هم پکې ستړي شو مزې وکړه خولې خولې یې کړو دا وګورئ چې دغلته نه موږ رالو دا ټول علاقې په دې کې به ډیوې لګولې ډیوې مشالونه کابلی ګیټو سره لیکلي دلته برخیږو چې څه دي علاقه څنګه ده دې ځای کې لږ لږ مرمت شوی دی زما په خیال چې دا سپین سپین کار چې شوی دی دا به نه وي دلته ښکته هم تللي دي لارې
शेरशाह सूरी मस्जिद और शीशे लंगर खानी गेट شاهي مسجد هانسا مسجد ښه دا دلته کې ټول ته چې دی دغه په هکله ټول وضاحت لیکلی دی خو په انګلیش کې هم دی په اردو کې هم دی دا شیرشاه سوري دی ها وګورئ ورته دا وګورئ جی ها دا دی دا جومات دی بادشاهي مسجد جومات ته دی ته ورځو که نه چې وګورو ماشاءالله دی کې اوس هم دا لمانځه دپاره انتظامات شته دی تقریبا چې دننه ورشو جایزه به ووایلو چې دا څنګه حساب کتاب دی دا ځای په دې طرف به ورشو که نه پیزار به دلته وباسو دا جومات دی جي ماشاءالله ښه دا الله نوم څه لیکلي ده کلمې لیکلي ده لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله دا ګوره پخوانو خلکو لیکلي ده ها وګورئ لا اله الا الله محمد رسول الله دا هغوی لیکلي د هغوی د لاس کار تر اوسه پورې هغه وګورئ په دې یو یو د هغوی د الله نوم لیکلی دی ښکاري نن ور دی خو ډېره خواري کړې ده یو یو بوتکي باندې د الله نوم لیکلی ماشاءالله ماشاءالله جومات ته دننه ورځو جومات ماشاءالله اوسه پورې آباد دی معلومیږي داسې چې دی کې اوس هم لمونځ کېږي ها دا محراب دی پخوانی چې دی کې به چا چا لمونځ کړي الله خبره دی بادشاهانو به هم په دې کې لمونځونه کړي ماشاءالله دا ورسره څه دي کوټه کې غونډې ده دې کې څه نشته تشه کوټه کې ده پخوانی جومات دی ماشاءالله وګورئ دا پخوانی محراب دی ها اوس چونه صرف لږه ورکړې ده دا ګور دا به چې چا لیکلي الله نوم دا اوس هم آباد دی ها لمونځونه پکې کېږي ملګرو دا جومات دی جومات سره خوا کې دا ځای دی دا ګورو چې دی کې څه استاذ کمره ده او کسي دي دا کمره جوړ ده استاذ دپاره جوړه کړې ده په هغه وخت باندې چې دلته به استاذي پاتې کېږي پاڼکې هم هلته دي بره بره به وښیږو به ګورو چې بره څه دي جومات چت دی او کسي دي ماشاءالله اخوان پکې لاویتي ده ماشاءالله دا وګوره کوم ځای ته رالو دلته بره ښیږو چې بره څه دي چې دا په هغه ټایم کې څومره وخت کې جوړه شوي اوس په دې صدۍ تېرې دي وګورئ جي
خو چې هغه وخت کې به دا په څومره ټایم کې جوړې شوي او دا به کوم انجینر جوړ کړي دا وګورئ ماشاءالله دا وګورئ کومه خواري کړې دې خوا څه دي شاید هم کیله ده یا لکه دا وګوره دا شاته خو دغه ځای لا پاتې دی دا خو لویه علاقه ده یار دې خو په ګرځېدو ستړی شي ښه کتونکو دا وګورئ دا جومات هغه چت دا دی ها دا جومات چت دی نو ملګرو ډېره ښکلې کیله ده او ځای په ځای پکې قسم قسم علاقې راځي داسې جګارونه پکې راځي چې سړی وایي چې دا چېرته دا پیریانو علاقه ده او کسې ډېره زړه ډېره پخوانۍ کیله ده او ستړی به شي پکې په ګرځېدو دومره لویه کیله ده په دې ګیټ باندې به کوزیږو بیا ښه په دې باندې ځو مخکې چې څه دي چې دا ګیټونه پخواني دي که دا وخت نه پس لګېدلي دي د اوسپنې ملګرو دا کله روتاس وه چې کومه پنجاب کې ده د دینا ښار نه تقریبا 6 کیلومتره فاصله کې ده د هغې سیل مونږ تاسو ته درکړو دغه ویډیو مو جوړه کړه دا ډېره اوږده او ډېره لویه کیله ده مونږ خپل کوشش وکړو چې کوم خاص ځایونه وو هغه مو ویډیو مو تاسو دپاره وکړه امید لرم ستاسو به خوښه شوي وي د یو یادګار په طور باندې مو وکړه نو انشاءالله چې ژوند او خیري په بله ویډیو کې او بیا ملاقات کېږي په دې سره مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان